دا ټیم منګه په تحصیل خویزن سرحدي دیهات پاغي کې موجودي دلته د خلکو نه پوښتنه کو چې دلته څه مشکلات دي د خلکو ته. دلته خو مشکلات د هر څه ډیر دي، د بجلی کمی ده، د اوبو کمی ده، د سړک کمی ده، دا لار راته بنده ده د ګوسړی. زمونږ بیخي څه روزګار نشته دی، نه نغشته دی. نو مهرباني دې وشي په دې شیونو دې غور وشي. ډېره مهرباني د مشرق ټي وي. زما نوم ملنګ جان دی، د سمغه خادخیلو اوسېدونکی یم. دلته خو تکلیفات موږ ته ډېر زیات دي او تاسو ته پته ده چې دا علاقه ډېره پسمانده ده. دلته د اوبو هم تکلیفونه دي او کم ټویلونه او کم دغه چې حکومت ورکوي هغه هم د سرمایه‌دارو خلکو له ورکړي چې هغه بیا خپلې ذمهدارۍ نه کوي. دلته اوس هم که تاسو وینئ دلته خلک په کجاوو کې اوبه راوړي، ډېر سخت تکلیف دی. او روډونه خو بس کم مین روډ چې دا خو تاسو ته مخامخ دی هغه خو ډېر تکلیف دی. خو دلته خلکو دا ګورسل بارډر چې کولاو شي په دې وجه باندې لکه مطلب خلکو روزګارونه خراب دي. او بل نیټورک مسله هم دغه مسله ده چې دلته کار نه کوي، دلته نور ځایونو کې اویلیبل دي. جی تاسو ته خبر ده چې موږ ته دلته سکولونه دي، هاسې سکولونه بلډینګونه جوړ کړي دي، ټیچران پکې نشته، ماشومان ورځي خو هیڅ قسم لا تعلیم ورته نه ورکړی کېږي. او جی اسپتالونه دي، بلډینګونه شته خو ډاکټران پکې نشته. جی بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه خو مخکې زه د مشرق ټي وي ډېره زیاته شکریا ادا کوم. بل دلته مشکلات د ټول نه زیات د نیټورک دی سر جي، چې اوس لکه د ګیرابیس اویلیبل ده په غلنۍ کې صرف 2 تحصیله چې دي کم دي، ساپي او علمزي. نو دلته نیټورک شته. دلته یو ایمرجنسي راشي، یو څه حادثه راشي، نو موږ چې ګیرابیس ته اطلاع نشو کولی نیټورک د وجې. نو دا زموږ د پاریس پیاده نشته د خویزي او بیازي دپاره. تونکو تاسو د تحصیل خویزی کم چې سرحدي دیهات دي د دوی خبرې تاسو واورېدي. دلته دې ځوانانو ویلي چې بلډینګونه خو شته د تعلیم خو استادان پکې نه، همدغسې د اسپتالونه شته، بلډینګونه شته خو ډاکټر پکې نه. موږ ته چې مریض پیدا شي هغه د دې ځای نه موږ غلنۍ ته وړو، نو غلنۍ پورې سړک حالات چې کوم دی هغه پخپله تاسو ته معلوم دی. همدغسې بیا پېښور ته رسو. بله دوی چې کومه غټه مسله پیدا ده نیټورک نشوالی دی، نو کم از کم حکومتي واکمندو له پکار دي چې هغو که موبایل نه نو چې پی ټي سی ایل دلته خور کي. خو دا خلک ډېر زیات بار د دوی روزګار بار دی، بار مسافر دي، د یو بل نه ناخبره دي. نو دوی وایي که دغسې څه واقعه پیدا شي، 11/22 دلته جوړ شوی دی په مومندو کې، خو په بیازۍ سب ډیویژن کې د 11/22 څه پیدا هم نشته. په لکونو آبادي ده د بیازۍ سب ډیویژن. نو د دوی چې کومه د ګورسل لار ده، کومه چې پاک افغان تجارتي لار ده، که د تجارت دپاره نه د دوی وینا وه نو زموږ د تګ راتګ دپاره دي کلاو کې د دې ځای نه ډېر زیات ماربل ځي، ډېره زیاته په لکونو پیاده ده د حکومت. نو حکومت له هم دا پکار دي چې د دې خلکو مشکلات هم حل کړي.